د موبایل مستریتوب کې د کومو وسایلو کومو شیانو نه ګټه اخیستل کېږي په دې ویډیو کې موږ تاسو ته ټول راټول کړي دي تر څو تاسو ته دغه شیان معرفي کړو او په دې ویډیو کې چې کوم شیان تاسو ته معرفي شوي دي له دې نه تاسو نور هم عصري وسایل په بازار کې پیدا کولی شئ چې تاسو ته د کار په وخت کې لا ډېرې اسانتیاوې برابروي. اوس کوم شیان موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښیو په دې باندې هم تاسو کولی شئ چې خپل مشکلات 100% حل کړئ د کار په وخت کې. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو چې څنګه کولی شو دغه وسایل او د شیان وپېژنو. نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ تر څو نورو خلکو پورې هم دغه ویډیو ورسیږي. اول هیډګن او بله مهمه خبره باید هیډګن همیشه په چپ لاس کې استعمال شي. باید په ښي لاس باندې موږ کار وکړو. مثال په ډول دا د چارج ځای ده، دلته چارجینګ بیس لګو، نو باید موږ په ښي لاس باندې هغه سم کړو راواخلو او په چپ لاس باندې باید په چپ لاس باندې هیډګن ونیسو. نو په ښي لاس یې هېڅکله مه استعمالوئ. بله مهمه خبره دغه ده چې کوم باید څوک چې په ښي لاس کار کوي باید هغه هیډګن په چپ لاس استعمال کړي. باید څوک ډېر کارونه په ښي لاس کوي. مثال په ډول په چپ لاس په دې ښیي چې هیډګن نیول کېږي، په چپ لاس دومره کار نه کېږي. باید په ښي لاس باندې یو پر ځای چارجینګ بیس یې هغه سمولی هم سو، راخیستلی هم سو. نو وړې وړې پرزې یا بل شی موږ په ښي لاس ښه سمولی سو. باید په چپ لاس همیشه هیډګن ونیول سي. او که څوک ځینې خلک یې په چپ لاس ډېری کار کوي، هغه باید په ښي لاس هیډګن ونیسي، ځکه د هغو چپ لاس داسې وي لکه زموږ ښي لاس سره کوم کار کوي. نو همیشه لپاره څوک هیډګن استعمالوي باید په چپ لاس یې استعمال کړي. چپ لاس هیډګن ونیسي او باید دلته مثال په ډول چارجینګ بیس ته نو ښي لاس یې حرکت ښه ورکولی سي، سمولی یې ښه سي. همیشه لپاره داسې نه چې تاسې په ښي لاس هیډګن ونیسئ او بیا په چپ لاس چارجینګ بیس یا یو شی تاسې سموئ. نو تاسو ته خو مو وښول چې باید هیډګن په چپ لاس استعمال سي تر څو تاسې په دغه لاس یو پرزه یا چارجینګ بیس یو شی په ښه طریقې سره یې رالرې کړئ او بیرته یې کېنوئ. دغه خبره باید خامخا ضرور. هیډګن دا د چارجینګ بیس د لرې کولو لپاره، د سیانو لرې کولو لپاره، همدغسې دا د وړو وړو پرزو د لرې کولو لپاره استعمالیږي او دغسې تاسې ټرمینل لپاره، ګوشکي ځای لرې کولو لپاره هیډګن نه موږ ډېر کار اخیستلی سو. نو ځینې شیان له پاسه هم ایسته کولی سو چې تاسې ووینئ، لکه دا وړې وړې پرزې چې دي تاسې وګورئ، نو دا موږ له پاسه ایسته کوو. لکه مثال په ډول موږ یو آیسي ټارګېټ سوه یا دغه آیسي سوه یا خراب د میموري کارډ ځای سو یا خراب د سیم ځای سو، له پاسه یې هم ایسته کولی سو. نو دغسې استعمالولی سو. نو ځینې شیان داسې هم استعمالولی سو چې مثال په ډول دا د بیټرۍ ټرمینل ده، نو هغه کوم ځای چې د موږ ټارګېټ یې باید هغه ځای ته موږ هیډګن ونیسو. مثال په ډول زه دغه د بیټرۍ ټرمینل ایسته کومه، ستا وښیم هغه پاور سپلای ده. پاور سپلای ده، دوه تارونه لري. نو دا په دوو مهمو شیانو کې، په ډېرو شیانو کې دا کار کوي. اول شی چې دی موږ ته شاټي معلوموي. شاټي لپاره دغه استعمالولی سو. موبایل کې فل شاټي موږ ته راښیي، نیمه شاټي او شاټي. نو موبایل شاټي په دې معلومولی سو. او بل موږ په دغه باندې بیټرۍ هم ډکولی سو. نو ځینې بیټرۍ چې تاسې وګورئ، موږ میټر راواخیستو، میټر کې مو وکتو، تاسې ګورئ نو موږ میټر راواخیستو او بیټرۍ وګورو. ګوره باید په بیټرۍ کې له 3.5 برق پورته وي، 3.5 چې برق پورته وي ټلیفون بیټرۍ ډکولی سي. او که چېرته له 3.5 برق کته وي دا ټلیفون ته برق ورځي خو بیټرۍ کې برق نه جمع کېږي ځکه بیټرۍ ډېره ناڅي. دغسې د غټو موبایلونو بیټرۍ هم چې کښېني بیا یې بېرته په دې مشین
ډکولی شو چې له 3.5 نه برق زیات شي، بیا په ټلیفون کې هم فیصدي زیاتیږي او په واړه موبایل کې بیا د چارج خانې زیاتیږي، ځکه د 3.5 نه برق زیات شو ټلیفون یې ډکولی شي، چارج کې زیاتولی شي. نو اوس دې کې ته وګوره 1.4 دغسې برق ته دا ډېر کم دی، ټلیفون یې نشي پورته کولی، یعنې ټلیفون په دې کې برق نشي جمع کولی. نو موږ به دغه ماشین راواخلو، په دغه پاور سپلای په واسطه به دا بیټرۍ ډکه کړو. زه دا چلانوم. نو ما تر 4 پورې برق اخیستی دی، زه دلته دا ورکوم. نو اوس زه تاسو ته برق ښیم. نو ګوره دلته چارج چې روغه بیټرۍ دلته ستنه وښوري، ستنه وښوري یعنې دې بیټرۍ ته برق ورځي، بیټرۍ روغه ده، خو هسې بیټرۍ ډون شوې ده، کېنستې ده. دلته ستنه ښوري. نو اوس به موږ ته فیصدي معلومه کړي. نو دلته تاسې وګورئ دا مثبت په مثبت کې دی، دلته منفي په منفي کې دی. زه اوس دا ګورم چې دې ته اوس څومره برق ورغلی دی، خو موږ مازې دومره وکاته چې په دې طریقه باندې بیټرۍ ډکېږي. دا مثبت په مثبت دی، منفي په منفي. نو زه اوس دا ګورم، میټر راخلم. میټر کې تاسې ولیدل تر 1-2 پورې اوس زه برق ګورم. نو تاسې وکتو بیټرۍ یو څه پاور سپلای ډکه کړه د ماشین. نو اوس څومره برق اوس هم پکې کم ده، باید له 3.5 نه پورته برق وای. اوس بیا هم یو څه پکې زیات شو. تاسو ته مو ښودل چې په دې طریقه باندې به تاسې دغه ناستې بیټرۍ پیچیږي. ځینې خو موبایل بیټرۍ ډېر کېني یا بیخي کرنټ نه وي پکې، نو په دې طریقه باندې به بیټرۍ یو څه پاور سپلای جوړه کړو، بیا یې موبایل ته ورکړو، موبایل به یې ډکوي. نو د دې ماشین بله وظیفه دغه ده چې تاسې ټلیفون پرې چلانولی شئ. ټلیفون بیټرۍ خراب وي او تاسې وګورئ چې په بیټرۍ نه چلانېږي او ټلیفون تاسې څوک راوړي، نو په دغه هم چلانولی شئ. دغه سر ته پوینټ په دغه دا خو د ټرمینل مثبت ته دې پورې به بند کړئ، او بل دغه سر ته په دغه پورې به تاسې هم منفي بندولی شئ. زه پورې چالان کړم، تاسې وګورئ ټلیفون چالان شو، هلته ستنې حرکت وکړ. نو دا ماشین د دې لپاره هم استعمالولی شئ، او بل دا منفي دلته د سیم د ځای پورې هم بندولی شئ. تاسې وینئ اوس بیا هم چلانوم. وینئ موبایل په اسانه او اسانه ډول موږ چلانولی شو، کتلی شو. ځینې وخت موږ سره بیټرۍ نه وي، نو موبایل کې سپیکر هر شی موږ ډېر په اسانه سره چیک کولی شو. سیګنل کار کوي نه کوي، مایک کار کوي نه کوي، میموري کارت اخلي نه اخلي. دغه ماشین په واسطه ټلیفون چلانولی هم شي. او د دغه ماشین نورې فایدې هم دا چې ځینې وخت د چارجینګ بیس مکمل پوینټونه کته شي، نو د دغه ماشین په واسطه یې موږ بیرته هم پیدا کولی شو چې دغه مثبت پوینټ ده، دغه منفي ده، نو بیرته چارجینګ بیس پرې جوړولی شو. نو دا ماشین دا کار هم کولی شي. او د دې ماشین په واسطه موږ سپیکر هم معلومولی شي چې دا روغ سپیکر ده، دا خراب سپیکر ده. نو ډېر په اسانه سره دا معلومولی شي چې آیا سپیکر روغ ده که خراب ده. تاسې وګورئ نو سپیکر چې تاسې ټکا وکړي، غږ وکړي، دا روغ سپیکر ده. او دغسې تاسې ګروپ هم پرې معلومولی شئ. روغ ده خراب ده. او همداسې د نوکیا موبایل هغه وړوکی ګروپ فلش لایټ، هر قسم ګروپان په دغه په واسطه تاسې ډېر په اسانه معلومولی شئ چې دغه روغ ده که خراب ده. نو دا ماشین ډېرې ګټې کولی شي، وایبریټر ده، دغسې مایک، هر څه په دغه باندې چیک. او همدغسې تاسې میټر څخه هم ګټه اخیستلی شئ. میټر ډېر مهم شی ده چې تاسې ته ځینې وخت کې په ډېر فایده باندې تمامېږي. په دې باندې تاسې مثبت منفي معلومولی شئ چې آیا جوړ ده خراب ده. تاسې وګورئ منفي به اواز کوي
او مثبت په شماره ورکوي. دغسې تاسې کولی شئ د سیم کارت منفي مثبت معلوم کړئ چې کوم پوینټ خو به قطع نه وي. میموري کارت تاسې کولی شئ په دې باندې وګورئ چې کوم پوینټ خو به قطع نه وي، چې قطع یې هغه شماره نه ورکوي، یا به هېڅ اواز دا رقم نه کوي او یا به هېڅ شماره نه ورکوي. همدغسې تاسې په دې کې د برق ولټیج معلومولی شئ. صحیح شه. همدغسې تاسې دلته ټلیفون ته برق ورکړئ، برق هم پرې معلومولی شئ چې دغه ته څومره برق راځي، پوره راځي، نه راځي، چارجینګ بیس کې څومره برق راوځي. د میټر په اړه موږ خاص ویډیو هم جوړه کړې ده چې څنګه له میټر څخه ګټه واخلو. نو د میټر په اړه موږ مکمل ویډیو جوړه کړې ده. زه دا دلته وروړم. تاسې ولیدل دلته 4.2 یعنې بالکل صحیح برق دلته راځي. نو د برق ولټیج پې معلومولی شي چې دلته څومره برق راځي. او بله مهمه وظیفه یې دغه ده چې تاسو ته منفي مثبت معلوموي چې آیا روغ ده، خراب ده، او دا موږ پرې پیدا کولی شو. نو میټر نورې ګټې هم لري چې هغه د میټر په اړه موږ خاص ویډیو جوړه کړې ده. په هغه کې تاسې د میټر مکمل زده کړه لیدلی شئ چې څنګه کار کوي. دې ته یې کاویه تاسې به یې په نورو ویډیوګانو کې استعمال وګورئ. نو دا ډېر مهم شی ده چې دا تاسې سره نه وي تاسې هېڅ کار نشئ کولی، ځکه دغه په واسطه موږ یو پوینټ سپیکر سو، مایک سو، وایبریټر سو، داسې د چارجینګ بیس پوینټونه سو، په دې باندې دا سیم کارت ځای لګولی سو. نو د دغه ډېرې فایدې دي چې دا تاسې سره نه وي نو تاسې هېڅ کار نشئ کولی. صحیح شو. زه تاسې ته ښیم. نو د دې په واسطه موږ دغه واړه شیان پوینټونه او دغسې موږ نور ډېر کارونه کولی شو چې تاسې ولیدو. نو دغسې سپیکر لګولی شو، دغسې ډېر کارونه جمپر پې کولی شو. د دې کارونه به تاسې په ویډیوګانو کې وګورئ چې موږ له دې شي نه څنګه کار اخلو. نو دا کاویه چې تاسې سره نه وي نو دا یو موبایل لپاره نه، دا د نورو شیانو لپاره هم استعمالولی شئ او ګټه ورڅخه اخیستلی شئ. او همدغسې کوم ځای پوینټ لږ خراب شوی هغه پوینټونه پرې تازه کولی شو. چارجینګ بیس ولګوئ، دغه پوینټونه یې سم نه وي لګېدلي هغه پرې جوړولی شئ، جمپر لپاره استعمالولی شئ. او همدغسې سپیکر، مایک، وایبریټر او لایټ لپاره، دې ټولو شیانو لپاره چې دا کاویه نه وي تاسې ګټه نشئ ورڅخه اخیستلی، یعنې تاسې ته به ډېر مشکلات دي موبایل کې. نو باید دغه کاویه خامخا تاسې ولرئ تر څو په موبایل کې له مشکلاتو سره مخ نه شئ. او بل اوله استعمال یو څه سخت وي، وروسته به چې تاسې لاسو سره بلد شئ نو دا ډېر کار تاسې ته اسانه کوي. نو په دې په واسطه موږ یو پوینټ جلا کولی هم شئ. دغسې سپیکر خراب سپیکر یې هغه پرې لرې کولی شئ په دې باندې. زه دا لرې کړم. دغسې یو شی تاسې لګولی شئ، بېرته پرې یو شی لرې کولی هم شئ، بېرته په هغه ځای جوړولی هم شئ. نو په دې باندې موږ پوینټونه جمپر او تازه کولی شو. او همدغسې او همدارنګه تاسې د سکرین لپاره هم استعمالولی شئ چې په راتلونکو ویډیوګانو کې به تاسې مکمل په هره ویډیو کې به د دې شي استعمال وګورئ. نو دغه شی دا کاویه تاسې لپاره خامخا ضروري ده څوک د موبایل مشتریتوب کار کوي. او بل دغه شی تاسې په بازار کې پیدا کولی شئ. دغه باندې ځینې وخت دا کاویه تاسې وینئ، دا کاویه توره شي بیا کار نه کوي، داسې ډېره ګرمه شي یا تاسې پلاستیک پرې وسوځوئ نو دغه چې توره شي نو دا بیا په دې سپینېږي. کله چې کاویه ښه ګرمه وي، ښه کار کوي نو په دې کې یوازې دغسې کړئ نو کاویه له دې سره سپینېږي. نو دا د کاویې سپینولو لپاره دا شی استعمالیږي. دا باید خامخا تاسې سره ځینې وخت کاویه توره شي نو هېڅ کار نه کوي، یو پوینټ سپیکر، مایک، هېڅ یو شی هم نشئ پرې لګولی. نو باید کاویه دغسې سپینه شي او بیا تاسې کار پرې وکړئ. نو دا د کاویې سپینولو لپاره دا استعمالیږي.
او بل دغه لیم دې ته لیم دا ډېر مهم شی دی صحیح شو. دا په ځینې وختونو کې په سرکټ کې دغه لیم لږ کم سي نو په یو پوینټ باندې تاسې یو شی سپیکر ولګوئ نو سم نه لګېدلی وي، پاسه دا لیم نور پرې ولګوئ نو شی لا قوي لګېږي. د چارجینګ بیس لپاره دا ډېر مهم استعمالیږي. چارجینګ بیس به سپین کړئ، د دې په واسطه پوینټونه به یې تازه کړئ، بیا به دغه لیم ورکړئ، چارجینګ بیس کېنوي کار به کوي. نو دغه ډېر مهم شی د هر څوک چې د موبایل مستریتوب کار کوي باید دغه لیم خامخا یې ورسره. او په دې کې دا قسم هم شته چې دا خپل تاریخ لري یو کال، نو دا هم ډېر مهم د دې ته لوند لیم، یعنې دا اوبو په رقم لوند لیم ده، دا هم دغه رقم لیم ده خو دا ډېر ښه کار کوي. نو باید دغه که دا نه وي نو باید دغه خامخا له تاسې سره وي چې دغه لیم د ویډیوګانو کې به تاسې استعمال وګورئ نو دا باید خامخا له تاسې سره وي. او بل دغه پیسټ مقصد تاسې یو شی لرې کوئ، د مثال په ډول تاسې دا آیسي لرې کوئ یا دغه د سیم ځای لرې کوئ یا د میموري کارډ ځای لرې کوئ یا د چارجینګ بیس ټرمینل، نو هر څه چې د هیډ ګن په واسطه لګوئ یا لرې کوئ نو د چارج آیسي لرې کوئ یا دا ټرمینل یا د چارجینګ بیس خراب لرې کوئ نو باید دغه پیسټ له تاسې سره ضرور دی. دا چې اول تاسې ولګوئ په چارجینګ بیس باندې څه نو بیا به تاسې دغه چارجینګ بیس لرې کوئ، دغه سره سرکټ حفاظت کېږي، سرکټ نه خرابېږي. او یا دغه نور پرزو لپاره تاسې دغه پرزې لرې کوئ باید خامخا په هر څه باندې دغه پیسټ استعمال کړئ باید او بیا په هیډ ګن باندې کار وشي. نو کوم وخت سیم ځای لرې کوئ او یا میموري کارډ ځای یا آیسي یا ټرمینل چارجینګ بیس باید دا خامخا استعمال شي پې ورسره او بیا کار څخه واخیستل شي. نور طریقې تاسې په ویډیوګانو کې هم کتلی شئ چې څنګه د دې څخه کار واخلو. نو دا ډېر مهم شی دی چې تاسې سره باید خامخا وي. او بل دې ته یې جمپر، د دې په اړه موږ خاص ویډیو جوړه ده، باید دغه له تاسې سره خامخا وي ځکه چې یو ځای کې یوې نقطې ته برق نه راځي. مثال په ډول زه تاسې ته ښیم، مثال په ډول دا د لایټ دواړه نقطې دي، یو منفي ده یو مثبت، خو دا مثبت ته برق نه راځي یا منفي ته برق نه راځي نو دې منفي ته به د دې جمپر په واسطه دلته خپله طریقه ده موږ تاسې ته په ویډیوګانو کې ښودلې. نو کوم ځای څخه چې تاسې ولید چې دغه نه دغې پرزې نه دا ګروپ لګېږي نو له دې ځای نه به دغه خراب ځای ته جمپر کوئ د دغه تار په واسطه نو دلته به برق پیدا شي. داسې یو ځای کې برق قطع شي نو بیرته د دغه تار په واسطه هغلته موږ برق رسوو او برق پیدا کوو. بیا چې موږ کله لایټ دلته ولګوو لایټ به لګېږي یا سپیکر شو، مایک شو، وایبریټر شو یا د چارج لپاره د چارج په کارونو کې دا ډېر مهم استعمالیږي. ځینې وخت چارج مثبت ورک شي نو د جمپر په واسطه یې موږ بیرته د چارج مثبت پیدا کوو. نو دغه استعمال موږ تاسې ته ښوولې د خپله ویډیو ده. باید دغه شی دا جمپر وایر تاسې سره خامخا دا ډېر کلک تار ده، یو ځل صحیح ولګېږي نو ډېر صحیح طریقې سره برق انتقالوي او بیا نه خرابېږي. نو باید دغه له تاسې سره خامخا د موبایل مستریتوب د کار په وخت کې. او بل دا ټویزر، ځینې وخت دا ټویزر چې له تاسې سره نه وي تاسې هېڅ کار نشئ کولی. مثال په ډول تاسې د هیډ ګن په واسطه دا لرې کوئ نو دغه ټویزر په واسطه تاسې راخلئ او بیرته به یې لګوئ یا آیسي به تاسې په دې ټویزر په واسطه راوچتوئ بیرته به د دغه ټویزر په واسطه بیرته لګوئ یا دغه پرزه شوه کرسټال یا دغه چارجینګ بیس. داسې دغه ټویزر نه وي تاسې هېڅ پې سمولی نشئ، ښورولی نشئ، نو تاسې خپل ځای ته یې راوستلی نشئ. نو دا ټویزر ډېر مهم شی دی، باید دا ټویزر له تاسې سره د کار په وخت کې خامخا وي. صحیح شو. نو دې کې دوه یو قسم بل ده هغه هم ډېر ضروري ده. نو باید چې هر قسم ټویزر یې تاسې بازار کې ووینئ باید هغه ټول تاسې سره موجود وي د کار په وخت کې. ځکه یو چارجینګ بیس موږ لګوو نو هغه سموو خپل ځای ته یې راولو نو د دغه ټویزر په واسطه یې ښوروو لګوو یې. دا باید خامخا د تاسې سره د کار په وخت کې وي. برش باید د تاسې سره د یو څه پټرول په خپل یو خاص کوتي کې ماچولي. د پټرولو په واسطه زنګ څنګه پاک کړئ، سیټ یو چلانېږي د
ځینې وخت سیټ زنګ کړي، د پاسه پرې اوبه ولاړې یا یې زنګ کړي، نو څنګه د پټرول په واسطه زنګ پاک کړئ، د برش په واسطه سیټ چالان سي، شاټې ورسره کمیږي. نو د موبایل د صفایۍ لپاره باید تاسې سره یو برش خامخا وي، ځکه ډېر وخت 100% د موبایل د صفایۍ سره جوړېږي. یو ځای صفایي اوسي، د سپیکر د ځای، د مایک د ځای، نو د برش په واسطه به یې کوئ. نو باید یو برش تاسې سره خامخا وي د کار په وخت کې، او څه ناڅه پټرول هم وي چې د موبایل ځینې وخت په کوم ځای کې زنګ وي، د دغه پټرول په واسطه یې پاکولی سئ. او بل تاسې سره باید دغه پیشکش خامخا وي. ځینې ورته څه وایي، خو ځینې ورته څه وایي، خو موږ ورته پیشکش وایو. نو تاسې سره باید دغه پیشکش خامخا وي. په دې کې دا د نوکیا والا نوکیا میخونه پرې خلاصېږي، او دا هم د نوکیا ډول ده، باید د نوکیا میخونه یې په ده خلاصېږي، ځینې په ده خلاصېږي. او داسې دي دا د چینایي موبایلو لپاره ده. باید تاسې سره په دې کې یو قسم دغه اصلي دی، دا هېڅ نه خرابېږي. هر قسم خراب میخ سي نو هغه په دغه خلاصولی سي واړه میخونه. نو دا د ټولو چینایي موبایلو لپاره، د بټنو موبایل دی، او د غټو موبایلو لپاره، هر قسم غټ سمسنګ، اوپو، انفینکس، ویوو، هر قسم موبایل باید دغه اصلي پیشکش دغه تاسې سره خامخا وي. صحیح شو؟ ځکه دا یو میخ ډېر ښه په صحیح طریقې سره خلاصوي، او پکې میخ نه خرابېږي. ځینې وخت ځینې میخونه یې سلیپ سي، خراب سي، نو په دغو سره دغه پیشکش یې بیا نه سي خلاصولی. دا څه ناڅه کمزوري دي. باید تاسې سره یو خامخا دغسې اصلي پیشکش وي چې تاسې هر قسم میخ د چینایي موبایلونو پرې خلاصولی سي. صحیح شو؟ او تاسې سره باید د زړو موبایلو یو څه سپیر پارټ سامان وي د سره، لکه دغه توکمیس وي، دا هم ډېرې ضرور په کار کېږي. او همدغسې دغه سپیکر دي، دا باید تاسې سره خامخا وي، لکه دا واړه سپیکر شوي، غټ سپیکر شو. او همدغسې دغه د سیم جاکټ شوي، میموري کارډ جاکټ شو، دغسې دغه د نورو موبایلونو د سیم ځایونه شو. نو تاسې سره باید یو څه نه څه تاسې زړې موبایل، خرابې موبایل خامخا واخلئ، ځکه د هغو نه دغه سامان پکې روږ وي، دغه تاسې ته ډېر مهم او تمامېږي. او دغه زوړ سامان تاسې زړې موبایل واخلئ، په هغو کې ډېر سامان وي، کې دغه سپیکر وي پکې، دغه د سیم ځایونه وي پکې، د میموري کارډ ځای وي پکې، دغه توکمې وي پکې. نو خراب سیټونه ارزانه خلکو نه واخلئ، تاسې ته ډېره ګټه کوي. او په زړو سیټونو کې تاسې وینئ چې دغه ډېر مهم شی ده، دغه ټرمینل چې کله بیټرۍ ورلګېږي، دغه ځای تاسې ته یاد کړمه، یعنې دغه ځای دا بیټرۍ چې ورلګېږي، دا د ډېری وړو موبایلو دا ماتېږي. نو په یو خراب سیټ کې چې تاسې یو سیټ واخلئ له چا نه، ځینې خراب سیټونه وي، نو په هغو کې دغه ټول سامان لګېدلی، تاسې ته ډېره ګټه کوي. یو سیټ چې 2 سیټه تاسې ته واخلئ، نو تاسې ته ډېرې روپۍ جوړوي. نو باید تاسې سره خامخا دغه وي. نو په خراب سیټ کې تاسې ته دغسې مکمل سپیر پارټ ملاویږي. په یو چې 10 موبایله واخلئ، تاسې ته ډېر سپیر پارټ پکې ملاویږي. تاسې ولیدل دغه لایټ څه، وایبریټر څه، دغه ټرمینل څه، او دغه د ګوشکي ځای څه، ځینې وخت ګوشکي ځای خراب سي. نو تاسې باید څه ناڅه زاړه او خراب سیټونه هم پیدا کړئ، له هغو نه دغه ټول سامان وکاږئ، تاسې ته ډېره ګټه کوي. نو دغه سامان باید تاسې سره خامخا وي. او تاسې سره باید دغه سریخ خامخا موجود وي. ځینې وخت تاسې په دې باندې دغه توکمې لګوئ، باید دغه سریخ تاسې سره خامخا وي. تاسې تصویر ولولئ، ځینې وخت تاسې دغه توکمې د یو څو مجبوریت له وجې، چارج له وجې چې چارج جوړوئ، دغه رایسته کړئ، دغه سریخ ختم شي، بېرته نه لګېږي. نو دلته به یو څو دغه پاک ځایونه، آسماني ځای چې تاسې وینئ، دغو ځایونو کې به تاسې لیلې سریخ واچوئ، لکه دا خالي ځایونه چې دي په بټنو نه، دا خالي ځایونو کې بیا چې تاسې دغه کېږدئ، نو دغه ښه صحیح کېنول کېږي، نو تاسې ته بیا تکلیف نه وي. او تاسې سره باید مکمل چارجینګ بیس وي. صحیح شو؟ چارجینګ بیس ډېر مهم شی ده، او د هغو موبایلو چارجینګ بیس وساتئ چې کوم تاسې ته د استعمالولو وړ وي. ځینې چارجینګ بیس داسې ډېرې ګرانه دي،
او د غټو موبایلونه دي چې هغه به تاسې جوړولی نه شي، تاسې به اخیستي نو تاسې به یوازې هغه چارجینګ بیس اخلئ چې هغه کوم وړو موبایلو ته استعمالیږي. وړو موبایلو کې کار کوي لکه نوکیا سو او دا نور چینایي موبایلونه سو د بټنو وال. نو ځکه دغه اول درس مکمل د وړو موبایلونو و. نو که هر کله چې تاسې د وړو موبایلو کار شروع کوئ باید دا قسم د وړو موبایلو چارجینګ بیس یې سره تاسې کله اخلئ باید ورته ووایئ چې د وړو موبایلو د بټنو موبایلو چې کوم قسم چارجینګ بیس یې باید هغه ټول تاسې سره موجود وي. صحیح څه او دغه مایکونه ټول په چینایي موبایلونو کې استعمالیږي. کیو، ایوا او داسې نورې کمپنۍ چې چینایي موبایلونه، نو دا ټول په چینایي موبایلونو کې دغه مایکونه استعمالیږي او ډېر ارزانه هم دي. نو دا باید تاسې سره خامخا او په نوکیا موبایلونو کې باید تاسې له بل نوکیا موبایل څخه مایک وکاږئ ځکه هغه نه پیدا کېږي. او د چینایي موبایلونو دغه باید مایکونه باید تاسې سره خامخا د کار په وخت کې موجود وي. او دا دې ته لیمکش یعنې دغه لیم پاکوي. ځینې وخت کې یو ځای کې ډېر لیم ولویږي، خراب ځای کې تاسې نه هغه ځای خراب شي، نو د دغه لیم د دغه په واسطه به داسې به یې کېږدي او له پاسه به کاوي پرې کېږدي، داسې به یې کشوئ، نو داسې به یې ښوروئ، نو بیا هغه ځای څخه لیم راټولوي، پاکوي. ځینې وخت کې د موبایل دغه د چارج په ځایونو دغه ځایونو لپاره هم استعمالیږي چې دغه لاندې سوري پاک شي او بیا صحیح ډول سره چارجینګ بیس کېنول شي. نو دا شی دغه تاسې سره باید خامخا موجود وي د کار په وخت کې.